أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشر لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا مشہور قول پا بنا باندے داغی خادی نکاح دا رمضان پا میاش کے شوی دا او بیا وفاتم دا رمضان پا میاش کے شوی دے. نو صدا باز ضروری مسائل دا وجنا اغا واقع در تا ذکر کو. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشربی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام طول اولاد تقریبا داغینو سوا دا حضرت ابراہیم نا چدا دا نبی علیہ السلام بچیو کشر رکوٹے او دا حضرت ماریی رضی اللہ عنہ نا پیداو او باقی چی دا نبی علیہ السلام سمر بچی دی کناری ندی او کاغا زنان دی اٹول دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ چی دا نبی علیہ السلام مشربی بی دا داغین پیدا شوی دی. پٹولو کے کشر اولاد دا نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا او اختلاف شتا دے خراجح قول دا دے کہ دا نبی علیہ السلام دا نبوتنا یو کال مخ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا شوی دا. لا نبی علیہ السلام تا نبوت نو ملو شوی دا غین یو کال مخ کے دا معشومه و دا پیغمبر علیہ السلام سره اسم دا فطری جذبه دا چې دا کشر اولاد سره دا انسان مینه لگا زیاتی دا دا انسان دا غوث نه بار خبری نو دا دی هم دا پیغمبر علیہ السلام سره مینه و دا نبی علیہ السلام هم اغا غیر اختیاری محبت و مینه دا حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ سره زیاتا و. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کل مدینی منوری تا ہجرتک نمی والا فاطمہ خود دے او فتم پا عربی لفظ کے دا پریکون تا وی بندیدلو تا وی پریکیدلو تا وی او نبی علیہ السلام دا دے متعلق فرمائی کہ دا دا جنتیانو دا خزو سردار دا. نو علماء وی فتم مانا پریکیدون کے بندیدون کے نو فاطمہ مانا دا اللہ دا غضب او دا اللہ دا عذاب او دا جہنم دا اور نا پرید او دا غین بند دا جہنم اور پہ بند. نبی علیہ السلام وہ تردیر مین و محبت نا زہراوے زہرا دا گل غٹے تا وی لکا اس یو معشوم لور تا بندہ دا گل غٹے وی عربے کی و تا زہرا وی نو پیغمبر علیہ السلام مبارک بہتر ډیر مینې نه د ګل غوټی وی زهرا. او بیا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړ په دویم کال د هجرت دا پیغله شوې وه د 15 کال و تقریبا. نو عربو کې به دا دستورو اوس خدا رواج نشته هغې کې به دا دستورو چې جنې به پیغله شوه نو پلار یا مور بولا پخپلا چتا دا خاون دا نیک خاون فکر کو او کالک بم ظلمی شو بالغ بشو نو الک بم بیا پخپلا یاد الک مور یاد الک پلار زان لا دا واده بندو بس کو دا ډیر زیات عمر چې د جنې عمرم زیات شي او دا الک عمرم زیات شي او بیوادی دا د عربو رواج نو. زمون خلق شرمیږي په شریعت کې دا هیڅ قسمه شرم نشتا که یو سړی لور پیغله شي او دی یو نیک انسان ته و چې د لور نکاح تا سره کوم یا د هلک پلار ته و چې زما لور پیغله ده او زی نکاح ستا زوی سره کوم نو زمونږ پښتانه دا نشي ویل ولې ځکه چې دا وروسته بیا پیغور ګرځي خلک ورته بیا پیغور کوي وی ماله خو یې پخپله راکړی ما خو نه کولې پخپله راکړی دا د ګناه خبره ده. ګورې دا پیغور زمونږ په وطن کې چې کم کېږي هلک که جنۍ ته پیغور کوي یا د هلک پلار یا مور جنۍ ته پیغور کوي چې ما خو نه وې غوښتی
دا ډیر لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. ګورې د دې نه مسلمانانو وروڼو ځان ساتئ. نو که دا ګناه مونږ خلکو نه کولې د پیغور دا ګناه، نو یقین وکړه چې ډېرې جینکې او ډېر الکان به بې واده نو پاتې. خو دغه د ګناه پیغور ته خلک ګوري، نو څوک چاته نشي ویلی چېره لور مې پیغله ده او دې تا ته په نکاح کوم. ګنې د هر چا دا خوښی چې زما لور یا زما خور پیغله شي، دا دې ولې بې واده ناستی؟ که نیک او صالح انسان وي نو څوک دا نه غواړي چې د دې لور په کور کښېنوم او دا واده نه کړم. نو به هر کیف چې فاطمه رضی الله تعالی عنها کله پیغله شوه، د هجرت نه 2 کاله پس، یعنی په 2م کال، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نکاح درخواست وکړه. حالانکه ابوبکر صدیق د عمر نه زیات و، د ډېرې زمانې و، لیکن ما تاسو ته وایي چې عربو کې دا شی نو. د نبی علیه السلام نه درخواست وکړه چې د الله رسوله که ته ما سره د فاطمې رضی الله عنها رشته جوړول غواړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ښکلی جواب ورکړ، وی ابوبکره چې څه د الله فیصلې هغې ته به ګورو. دی ورته ونه وی چې نه، چې دی خفه نه شي، او زړه یې نو نو خیم ورته ونه کړل. وی چې څه د الله فیصلې د هغې انتظار به کوو. پوه شو حضرت ابوبکر صدیق. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رشته وغوښتله. عمر فاروق رضی الله عنه ته هم دقه لفظ ووی. بیا حضرت علی رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اوسېده. ته چې هجرت وکړو نو د پیغمبر علیه السلام سره علی اوسېده، داسې لکه اولاد چې د پلار سره اوسېږي. نو څوک وایي چې علي صاحب په خپله درخواست کړی دی، او څوک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی راوغوښت او ورته ووی چې که ستا خوښی زما لور فاطمه پیغله ده چې د هغې نکاح در سره وکړم. هغه ډېر په خوشحالۍ دا درخواست قبول کړ، او بیا د هغې نه پسې د حضرت فاطمې رضی الله عنها مخکې ذکر وکړ چې بچې که ستا خوښی نو زه په خپل خاندان کې د یو نیک هلک سره او د یو ښه هلک سره ستا نکاح کول غواړم چې هغه علي دی، زما رتره زوی دی. نو په فاطمې رضی الله عنها کې ډېره زیاته حیا وه. هغې ډو غږ ونه کړه چې یا ښه او یا نه، چپ پاتې شو. نو دا چپ کېدل د رضا دلیلی. اوس هم زموږ شریعت کې دا قاعده او دا قانون دی چې څوک د جینۍ نه یا د هلک نه تپوس وکړي چې ستا نکاح د فلانکي سره کوم، او دا هلک او جینۍ چپ پاتې شي، بس دا رضا ده او دا چپوالی دا د هلک او د جینۍ رضا ده. بس داسې شوه لکه چې د هلک یا جینۍ ووایي چې ښه. نو فاطمه رضی الله عنها خو حیاداره وه، هغې ډو غږ ونه کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې هغه چپوالی د رضا او د خوشحالۍ دلیل وګڼه. او د رمضان په میاشت کې اختلاف پکې شته، خو مشهور قول دا دی د رمضان په میاشت کې په 2 هجري کې د حضرت علی رضی الله عنه سره د فاطمې رضی الله عنها نکاح وکړه. د نکاح په وخت کې نبی علیہ السلام تپوس کوي، وی تا سره څه شته، څه سامان؟ وی نه د الله رسوله ما سره خو هېڅ هم نشته، ځکه اوسېده د پیغمبر علیه السلام سره. ماشوم لوی کړی نبی علیه السلام. وی ولې هغه زغره دې څه کړه چې د بدر په جنګ کې تا ته په غنیمت کې میلاو شوې وه؟ وی صیب حقه یوه زغره را سره نور هېڅ هم نشته. وی ورشه هغه زغره راوړه. هغې په حضرت عثمان رضی الله عنه خرڅه کړه په 450 روپۍ، په 1500 او په هغې د حضرت فاطمه او د حضرت علی رضی الله عنهما د واده بندوبست او انتظام وکړ. او بیا د واده دپاره د فاطمه رضی الله عنها جهیز سو. جهیز دې ته وایي چې پلار یا مور یا رونه د خپلې جینۍ له څه سامان وکړي، کالې ورله وکړي یا کټ پوزې ورله وکړي یا لوښې وله وکړي، هر څه چې وله کوي دې ته جهیز وایي. نو جهیز یې سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جهیز کې یو کټ ورکړه د باڼس بازوګانې، نه باڼس یو کټ، 2 میچنې، ځکه جرندې خو وې نه او نه مشینونه، نو خلکو به دانې په کور کې په میچنو وړکولې، نو 2 میچنې او 2 منګي و. دا کولرې مولرې او دا قصې پسې خو وې نه، د اوبو لوښې منګې دی، 2 منګي او یو بالخ. بالخ هم د سرمنې بالخو او د مالوچو په ځای پکې دننه د کجورو پاڼې د هغې نه ډک شوي، یو بالخ او یو مشک د اوبو دپاره. ځکه عموما زنانه به په هغه زمانه کې بار ته وتې
پرده کې او اوبه به زنانه وروړی د چینې نه او یا د کوی نه. نو یو مشک، دوه منګي، یو د بانس د بازوګانو کټ او دوه میچنې او یو د سرمنې بالغ چې د مالوچو په ځای پکې د کجورې پاڼې د هغې نه ډک شوی و. دا د حضرت فاطمې رضی الله عنها جهیز و چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار ورته کړ. او علي صاحب وله څه ورکړل؟ زغله خو یې خرڅه کړه. هغه سره یو د سرمنې یو دری وه، سرمن هغه ورته علي صاحب ورکړه، دغه یې د کور سامانو. او یو سیس چې و نو هغه یو صادر، یو زوړ صادر و، زوړ یمنی صادر، عربی کې ورته برد وی، یو یمنی زوړ صادر، دا ورته علي صاحب ورکړه. او یو د سرمنې یو تولی ورته وی، او که د سرمنې یو دری ورته وی، دا د علي رضی الله عنه د طرف نشو. او کورم نشتا. نو یو صحابی دی حضرت حارثه ابن نعمان رضی الله عنه، دا هغه ګڼ کورونه. نو چې کله مهاجرینو مدینه منورې ته هجرت وکړه، نو هغه یو کور د پیغمبر علیه السلام مشوره باندې مهاجرینو ته حواله کړ. نو اوس چې د فاطمې رضی الله عنها واده کېږي نو کور نشته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور په فکر کې دی چې دی د کور انتظام د کم ځای نه وکړم. نو یو روایت کې راځي چې فاطمې رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې دا بابا حارثه ته ووایه چې موږ له یو کور راکړي. نبی علیه السلام مبارک وایي چې ما له حیا راځي ته نه شم غوښتی، مهاجرینو له خو ته غوښتی شم، او ډېر کورونه یې زما په وینا مهاجرینو له ورکړل، خو بچې تا له تې نه شم غوښتی. د هغې نه حارثه رضی الله عنه خبر شوه، خبر هغه ته ورسېدله. وی په خپله پیغمبر علیه السلام ته راغی، وی د الله رسوله زه به ستا په وینا پردو خلکو له کورونه ورکوم او ستا لور له به نه ورکوم. زما ټول مال، زما ټول دولت او ټول ځمکې او ټول کورونه ستا را نیازبینې لور نه قربان. زما فلانکې کور ما حضرت فاطمې رضی الله عنها ته وقف. په هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو. بیا د واده پروګرام، نکاح خو پروژه کې وشوه د رمضان په میاشت کې، 7 میاشتې او 15 ورځې پس تقریبا بیا د واده انتظام وشو. ښه په واده کې څه دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لور د مټه ونیوله او د خاوند کور ته د هلک کور ته یې بوتلله او د برکت دعا یې ورته وکړه. او یې بچې ما په خپل خاندان کې ستا دپاره ډېره ښکلې او مزېداره رشته خوښه کړې ده، الله یې درته مبارکه کړي. دا د حضرت فاطمې رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام کشره لور ده، او د حضرت علی رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام په غیږ کې لوی شوی دی او د نبی علیه السلام د تره زوی دی، د هغه واده دی. دغه جهیز او دغه سامان. اوس به مونږ راشو د خپل ودونو سامانونو ته به وګورو او د شریعت حکم ته به وګورو چې مونږ څومره پورې د شریعت پابندي کوو. ډېرې جنکۍ زمونږ د جهیز د لاسه په کور ناستې دي، داسې ده او که نه؟ د جهیز د لاسه خلک ډېر غټ غټ سامانونه غواړي او د هغې غریبې په وس کې دومره سامان نی، د پلار په وس کې سامان نی، د رور په وس کې سامان جهیز نی چې د خپلې جنۍ له وکړي، نو څوک یې غواړي؟ پلانکۍ جنۍ خو ډېره اشرافه ده او ډېره قرآن خوانه ده او منځګزاره ده. یاره څه به ورسره سامان به ورسره راشي؟ نه ورسره کټ شته او نه ورسره پوزې شته او نه کالي او پترې شته او نه نور څه سامان شته، څه به ورسره راشي؟ داسې ده ورونو که نه؟ نو ډېرې جنکۍ د غریبۍ د وجې نه، قسم دی حیاناکې جنکۍ، عزتمند جنکۍ، منځګزار او قرآن خوانې جنکۍ، د سامان د لاسه چې د هغې غریبانانو په وس کې سامان نشته، د نکاح د لاسه دغسې نیمګړې پاتې دي. ډېر هلکان د دغه ګمراهۍ د لاسه بې واده پاتې دي. ولې؟ په واده خو بلا پیسې لګي، بلا ډوډۍ به ورکوم، ډېر کالیګان کول غواړي. هلکه غریب کور کې وکړه کنه چې څه مونه غواړي؟ نه، زه به د خپل ځان مطابق
چې ته په سم ځای کې په دروند ځای کې واده کوم او د هغې دپاره خو د بلاو پیسو ضرورت دی، د بلاو کالو ضرورت دی او د بلاو ډوډۍ ضرورت دی، نو سی به چې 15 کالو ته ورسې او 15 شپېتو ته ورسېږي نو ایله په دغه باندې پوره شي د واده هغه خپل وخت او خپل ټیم په هلک باندې هم دغسې تېر شي او ډېره لکان هم په دې وجه د واده نه هم دغسې پاتې شي. ولې شریعت نه مونږ لري او دې رواجونو ګورې مونږ برباد کړو. زما وروڼو دا یاد وساتئ، مهر په هلک دی. مهر پېژنې؟ هلک له چې څه شی ورکوي، یا وله کالې کوي، یا وله ځمکه ورکوي، یا وله کور ورکوي، دا په هلک دی. د هغه خوښه یا د هلک او د جینۍ د پلار چې په څه باندې رضا راله. خو دا خبره یاد وساتئ چې جهیز په هلک کور نه دی، جهیز په جینۍ کور دی. اوس زمونږ په وطن کې غلط رواج څه دی؟ جینۍ کور هلک ته څه وایي؟ ښه دا چل به کې چې دومره به کټونه کې، داسې ده که نه؟ دونه به کټونه کې، دونه به لوښي کې، پلانکې هغه د خرو کټ به کې، غټ کټ، دا کټ به هم پکې کې، او بل کالي به هم کې دومره، او بیا د واده به دومره روجې را کې، غوښه به هم راوړئ، خرڅه دې کړه پې. دا خو جهیز دی، که دې په وس کې کېږي ولې وکړه، که دې په وس کې نه کېږي مه کوه. نو د خپلې لور جهیز او سامان په هغې کې دا د مهر نه زیاتې خبرې دي. مهر خو هغه په نکاح کې اچولی دی، 10 تولې کالي دي یا 15 تولې کالي دي یا 10,000 روپۍ دي یا 2,000 روپۍ دي یا کور دی، هر څه چې دی هغه په مهر کې اچولی دی. نه دا به زما لور له دا سامان کې، دا جهیز دی، دا به څه کې. یاد وساتئ جهیز د جینۍ د پلار حق دی. جهیز به د جینۍ پلار له پلار کوي، رور به یې وله کوي، دا په هلک نشته. او زمونږ په وطن کې 3 منه به روجې هم را لېږي، غوښه به هم ورسره را لېږي، بلکې ما دا هم اورېدلي دي، اورېدلې مې دي، بلکې راته پته ده چې د ماچسو ډبې هم ترې غوښتې دي. ماچسو ډبې پکې نشته، خو دې هغې پسې راځم، دا هم راته پته ده. د ماچسو ډبې دې پکې راونهړه. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، ظلم مه کوئ، ظلم نه نصیب کېږي. زمونږ د ظلمونو سزا خو مونږ له الله دغه دې راکړه او راکوي را لکه دا زمونږ ظلمونه دي که الله خو چا سره زیاتې نه کوي. دا مونږ ظلم شروع کړی دی. ډوډۍ خو د جینۍ پلار خپلو میلمنو له ورکوي، د هلک میلمنو له یې نه ورکوي. نو ته شرمېږې هم نه چې خپلو میلمنو له د هلک د کور نه روجې غواړې ولې پخې؟ میلمانه ستا دي او پالې یې په هغوی باندې، غوښه د هغوی نه غواړې، ماچس او خشاک د هغوی نه غواړې، خشاک هم غواړي. روجې راوړه، غوښه راوړه او خشاک راوړه، ماچس راوړه، ولې زه پې خپلو میلمنو ډوډۍ ورکوم، ولې لور دې پې خرڅه کړه. سو نور د خرڅون لفظ نه دی، خو د ما په ذهن کې خو همدا خرڅېدل دي که نه. دا خو ستا خپل میلمانه دي، میرا غواړه چې ډوډۍ نشي ورکولی. چې دې وس نه کېږي مه پخوه پې، چې دې وس نه کېږي د بوڼ کټ ورسره ولېږه، چې دې وس نه کېږي یو 2 دغه د جرمني کاسې ورسره ولېږه. نو لور ستا ده، جهیز یې پتا کېږي او غواړې د هلک کور نه. میلمانه ستا دي، ډوډۍ پتا ده چې خپلو میلمنو نه ورکوې، نو هغه ډوډۍ د هلک کور نه غواړې، دا ټوله ګناه ده، ګناه. خفه کېږې مه. ښه بیا بله مصیبت څه دی؟ نیل او بټیاري له توره ورکه. توره پېژنې که نه پېژنې؟ توره ورکه. توره څه شی دی؟ جي دا بټیاري خدمت کړی دی، دا نی خدمت کړی دی. نو هلک غریب چې راشي واده له یا پلار یې راشي نو لوټي کې لوټ، رو باسه 3,000 روپۍ بټیاري له ورکه، رو باسه 2,000 روپۍ نی له ورکه. دا توره ده. خدای خبر چې دا سپینه پکې سي، دا خو توره شوه، خو چې سپینه او خړه پکې لاسي، خدای دې پکې هغه سپینه او خړه نه راولي. هسې وروڼو تاسو نه تپوس کوم، دې بټیاري کې دا روجې او دا دیګونه پاخه کړل، د هلک کور له پاخه کړل که جینۍ کور له؟ جواب راکړئ لغونه. جینۍ کور له. او نه که خدمت وکړه، د هلک کور یې وکړه که د جینۍ کور یې وکړه؟ د جینۍ. نو چې خدمت د جینۍ کور کوي نو توره د هغه نه څه غواړي؟ لږ د پښتو په رنګه وګورئ. شریعت باندې خو زمونږ عمل داسې دی، نه زما خدمت کې توره د بل نه غواړم، بټیاري زما خدمت کې توره ولا د بل نه غواړم. دا قصبګر دي، ښه ډېرې وله ورکه چې ثواب دې شي. د هغه نه وله 2,000 غواړې، په خپله 3,000 ورکه. بټیاري قصبګر دی چې تر عمر کې در باندې خادي راغلې ده، نه یې قصبګر دی په عمر کې در باندې خادي راغلې ده، ښه ډېرې وله ورکه، خو د خپل جیب نه نرشه وله ورکه، پردي جیب نه وله غواړې. تورې مورې په شریعت کې نشته. قصبګر له ښه ډېرې ورکه او د جیب نه ورکه، بټیاري له ښه ډېرې ورکه او د جیب نه وله ورکه، د بل نه وله ولې غواړې.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو حضرت علی سے ابتداو نه وی چې ګورې دونه به کټونه کې دومره به اسمانونه کې او دومره به ورسره ځمکې کې دی نه دی ویلې او نه دا چې علي صاحب ډوډۍ به ورکوم دومره روجې راوړه او دومره غوښه راوړه د ماچسو ډبې پرې سر د پاسه کېده او بیا چې راغلی دی شا به توره راوباسه الله نه توره شته او نه څه بل څه شته ښکلې ساده واده دی د هلک او د جنۍ او د جنتیانو د سردارې واده دی عامه بیبیم نه ده د جنتیانو د سردارې واده دی او د جنت سردار ته واده کېږي نه پکې تورې شته او نه پکې قصې شته او ښه مزېدار خشته ښکلې واده شو نبي علیه السلام مبارک د خپله مټه ونیوله او خپله لورې د خاوند کور ته بوتله پروردګار دی داسې رواجونه شریعت مطابق زموږ په دې وطن کې راولي په واده واړو خرچه نه کېږي ما له چا کارډ راوړېږه را سره پروت دی را سره ناشنا کارډ دی ناشنا د هلک او د جینۍ پوټوان دي پې یوړه مې وې دلی راوړم خو مې هسې یو پوټۍ بده غوندې ده نو ما وی که دا اسې چې ته بعضې وخت خلک تصویرونه وباسي هلک خو مې وکت خو د جینۍ تصویر مې دا به چې تاسې چې د ډمانو یا د دغه به نو چې مې تپوس وکړو نه دا هغه جینۍ ده چې د هلک ته ودېږي د هغوی تصویرونه او د سرو زرو په اوبو یې پې خط لیکلی دی د سرو زرو په اوبو لیکلی شوی خط سونې په هغه سوهاګه ده که څه شی د سرو زرو په اوبو نو تپوس مې وکړو مې دا هلکه په دې کارډونو خو بله لویه خرچه راغلی ده وی په دې باندې 46,000 روپۍ صرف په کارډونو خرچه راغلی ده 46,000 روپۍ دا د کارډونو خرچه او د شپې چې هغه کم ډمتوب پکې وشو او د شپې پکې کم شرابونه وڅکلي شو نو پروردګار خو انسان له سزا ورکوي الله داسې سزا ورکوي چې کلاشنکوپ ته اوچلېد یو پکې مړ شو 14 پکې زخمیان مې ځه اوس هغه کارډونه دی راوباسه د شپې ډمان او ډمتوب او شرم او حیا خو دومره د خلکو نه وردي چې مولیانو لم دا کارډونه لیږي نو یو مجلس کې علما ناستو نو زما د خولې دا خبره وته نو یو ډېر لوی عالم دی هغه مناسب مال هم دا خطا لېږلی مولیان هغه واده له غواړي چې د شپې پکې شرابونه او ډمې ګډوي او ویسیارونه خو پکې پرېږده او بیا پکې ډول ډبلي او سورناګانې دا زموږ خادی دي دا د یوې شپې سودا د یوې شپې دا دومره خواري دا یوې شپې له کېږي او واده به چې د په 14مه صدۍ کې لري د انساني موږ هم په لوی قهر او په هغه مخته یو د ترور د لور مې واده دی د ماما د زوی مې واده دی ښه نو څه چلو کړو د لاړه شه واده له ډوډۍ ته وخوره نه که نه دا به پکې د کنخاب جوړه راله راوړئ او دا به پکې د پلانکی جوړه راوړئ او دا به پلانکی لوپټه راوړئ نو چېرته په شلم کندي کې به د رګ به چېرته د توت ته به توری ختلي لورې خپلوان به نو 15 جوړې به تم کور ودانې لکې ولې د ښځو لا بېله نخره ده یاره دا یوه جوړه خو چې موږ د شپې په نکریزو به اچوو ښه نو دا بله نو څه کوې نو چې په نکریزو کې دې واچوله نه چې خلک یې ووینو نو هغه جوړه خو بیا څوک نه اچوي که نه نو واده له به بیا بله جوړه نو پکې هغه خپیار ته ده او که پتنګه راغې له به بله وي ولې خپیار ته خدای خبره چې دا لا کم رواج دی او دا پکې بیا اومه ده او دا پکې هغه توبه مې دي توبه هلک بوزي هلک نو سی به په کرسی باندې کېنئ په کرسی او جینۍ م ورسره کېنئ نو ګیر چاپېره چې د دنیا پردی پیغلې جینکۍ راتاو شي او څوک وله په ګوته نکریسي پورې کوي او څوک وله په غوږ پورې کوي او څوک وله په پوزه پورې کوي ای مسلمانانو نو په دې قوم د خدای قهر نه راځي نو په چا به راځي جینۍ هم ناوې او هلک هم ناوې هلکان هم ته ګیر چاپېره راتاو دي او جینکۍ هم ته ګیر چاپېره راتاو دي په دې قوم به قهر نه راځي وایه اوس زلزلې دي او زلزلې دي او زلزلې دي ما یو پاتې ده ابه د 8 نمبر نه تیزه راځي پاتې ده ولې دا چې کم پاتې بېغیرته خلک په دا کوڅو کې ګرځي او بازارونو کې ګرځي دا به خدای پرېږدي څه دا به م وایي دا پاتې کېدو والا خبره نه ده نن هغه زلزله هلته کې راله ته وخوله یو اونه به څوک قسم په خدای که څوک وړقوي یو اونه نشي ړقولی او چې د الله قهر او غضب ان بطش ربک لشدید د الله قهر او غضب راغی دنیا درته وجړقوله ورشه وګورئ په زرګونو خلک نن دغه لاندې پراته دي د چتونو لاندې پراته دي انتظام نشته چې دا خلک راوباسي زمونږ پرې زړه دردونه کوي زړه هم پرې درد کوي د مسلمان به په مسلمان خامخا زړه درد کوي خدا به ورسره وایي چې الله بېځایه چاله عذاب نه ورکوي الله بېځایه قهر نه رالیږي پخوا به ښځو رابوتله ته وایې که نه یم خبره
خزو به ورا بوتله شمې به وي او ښځې به وي او ځلا بړې او په کور کې دننه به وری وکړه. اوس هلک ته ګونګړوګان واچوي او هلکان ورسره شي او بوی یې دې ولته یې ګډوي، هلکانو راګانې بوځي. ای پښتنو، دا زمونږ پښتو ده او دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ غیرت شو، په کوم طرف لاړو؟ دا زمونږ ودونه دي که نه؟ هلک بوځي ولته کې ګډوي او لاسونه ورته پړقوي، دا هلکانو وراده، دا هلکانو را په کوم ځای کې راله، دا د اجلاګانو وراده، دا هلکان اجلاګان دي. خدای ته وګورئ، هغه حیا ځان کې پیدا کې کومه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د علي صاحب حیا، او زنانه ولا پکار چې دغه حیا ځان کې پیدا کې کومه حیا چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هیڅ نشته. ساده واده قسم دی که په شریعت عمل وشو، که یو الک پالکانو کې بې واده پاتې شي او که یو جنۍ پیغله شو دا بې واده پاتې شي، خو په شریعت عمل نشته. جنکۍ بې واده پاتې دي، لکان بې واده دي او لوی فساد او فتنه شروع. الله دې حیا نصیب کړي. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت علی رضی الله عنه ته واده شو. د شریعت دا مسله ته معلومه شو، د دې نه ډېرو نه چې خلک نکاح وکړي، زمونږ خلک ورته کویدن وایي، دی یوه خوشحالي شو او د نکاح نه 6 میاشتې 15 میاشتې کال پس بیا واده وشي، هغې بله خوشحاله شي. لازمه نه ده چې کویدن او نکاح دې په یو ځای شي، نه، د کویدن او د نکاح یعنې د کویدن د نکاح او د واده په منځ کې که فرق راشي، د فاطمې رضی الله عنها د عایشې رضی الله عنها د ډېرو بیبیانو داسې شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سبا له د واده ورغی. چې ورغی په فاطمې رضی الله عنها کې ډېره زیاته حیا وه، انتهایي. نو چې پیغمبر علیه السلام مبارک سینګ ورننوت، نو دا دې ته مخ داسې پټ کړ، یو بوټی حیا وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی سره کرشته اوبې راواغېشتې، وی جي اوبه دي، اوبې وله راوړې. نبی علیه السلام مبارک دواړه خپله لور او زوم ځان ته مخامخ کېنول او په هغه اوبو باندې صدم چف کړ او بیا هغه اوبه راواغېشتې، د علي صاحب په سینه باندې هم ورتوی کړې او د فاطمې رضی الله عنها په سینه باندې هم ورویشتلې. وی بچې الله یې دله په خادی کې ډېر لوی خیر او ډېر برکت کړي. او زمونږ د خلکو چې واده وشي نو پلار لور کله کالم نه ځي، دا دې په سبا له نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور کره ورغلی او د برکت دعاګانې ورته کړي. د دواړو خشته او ښکلې مزېدار ژوند تېرېده او چې کله به د دواړو په منځ کې جګړه راله او نبي علیه السلام به خبر شو، نو پیغمبر علیه السلام به ورغی، جوړه به هم وله وکړه. یو ځل نبي علیه السلام ته چا ال وی د علي صاحب او د فاطمې رضی الله عنها منځ کې روانه راغلې وکره ورغ. ګوره شریعت دا فایده دا قاعده ده. اوس هم که یو سړی خبر شي نو فورا دې ورشي د دواړو منځ کې صلح او جوړ وکړي. په کورونو کې دا جګړې او د افغان او اختلاف خو خامخا راځي، په سنت به ته عمل کړي. فورا ورغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه کېناسته نو فاطمې رضی الله عنها ورته ګیله شروع کړه. وی بابا، وی ما ته دې داسې وایي، بابا ما ته علي صاحب داسې وایي، ما ته علي صاحب داسې وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی بچې د ښځې خو مې د خاوند مخکې داسې خبرې نه دي خوښې، ستا خاوند ناست دی او ته د خاوند په مخکې د خاوند ګیلې ماته کې، داسې خبرې خو مې نه دي خوښې. دا یو ټکی یو وي حضرت او بیا صلح ولا وکړه او نبی علیه السلام ته بار راووت. علي رضی الله عنه قسم وخوړ، وی زما د قسمې کړه دې نه پس ما د فاطمې سره جګړه وکړه یا مو سره اختلاف وکړه. د پیغمبر علیه السلام هغه خبره یې خوښه شوه چې نبی علیه السلام زوم ته خبرې ونه کړې. فاطمې رضی الله عنها ته غلطي وکړه، بچې د خاوند په مخ کې خو مې دومره خبرې ستا نه دي خوښې، د خاوند خو ډېر لوی حق دی. او یو ځل نبی علیه السلام راغی، د فاطمې رضی الله عنها نه یې تپوس وکړ، وی د تره زوی دې څه شو؟ وی ما سره یې جګړه وکړه او خپه بار ووته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار ته راغی، چا نه تپوس وکړ، وی تاسو وګورئ چې علي کم ځای دی. یو صحابي ورته د الله رسوله جومات کې اوده دی چې نبی علیه السلام څنګه راغی نو په خاورو د پاسه علي صاحب د دیوال سوري ته اوده شوی، خوب ورغلی او خاورې پې د پاسه وي. نبی علیه السلام مبارک را پاسو او خاورې ته په خپل لاس مبارک سنډلې، وی قم ابا تراب، قم ابا تراب، ای د خاورو خاوند را پاسه، کېنه بچې کېنه چې لاړه نشي. داسې ده که نه؟ کېنه، ما کره ډوډۍ نشته، ما کره رزق نشته چې تا کره ډوډۍ ودوله دې ولې ډوډۍ را کره ولې دې ودوله؟ دا خلک ډوډۍ نه ودی، دا خلک عزت له حیا له او د کور د جوړولو د نسل لپاره ودی. کېنه چې لاړه نشي.
سی به جرګې ننواتې که هغه یو مخکې وروستو شي بس جرګې ننواتې جګړه جوړه شي نوبت اکثر دې ته ورسي چې د ښځې د خاوند منځ کې اکثر جداوالی هم راشي ګنې هغه د محبت او د مینې هغه کور برباد شي پښتون مسلمان پښتو د غیرت او د حیا نوم دی او اسلام هم د حیا او د غیرت نوم دی چې لور راله خاوند را سره جګړه وکړه خیر دی بچې خاوندان خلکو سره کوي جګړې ګن کنځل یې راته وکړل نو کنځل خو د ګناه لفظ دی خیر دی بچې کنځل یې وکړه ګناه د هغو شوه ستا پکې څه شو بابا تا پسې خبرې وکړې تا ته کنځل وکړل وروره تا ته کنځل وکړل زمې په کنځلو سې وړل نه بچې ګورې د ښځې دپاره یا کور او یا ګور دقه ښځه د مټه ونیسه او خاوند کرې بوځه بچې چې خپه راځې نو ما کره په دې درشل به نه راځي په خوشحالۍ به راځي بس او که په خفګان زما په درشل لاړې زما لور به نه په خوشحالۍ به راځي او په خفګان به نه راځي تاسو نه تپوس کوم کور به چېرته یو مسلمان ښځې او د مسلمان سړي روان شي چېرې خاوند هم بعضې وخت کې ظلم کوي زیاتې کوي خو دلته کې پلار او رور هم ده جینۍ سره او د خپلې خور او د لور سره ظلم او زیاتې شروع کړي نو کورونه دو مسلمانان روان شي دا جګړې د اختلافات دا خو د ښځې د خاوند خامخا راځي کم کور به داسې چې په هغې کې به د ښځې او د خاوند اختلاف نه راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله خبر شو نو یو منډې سره به ورغی د خپل زوم او د خپل خاوند په منځ کې به یې روغه جوړه وکړه او خپل لور ته به یې نصیحت وکړي یو ځل حضرت علی دی به میچن تاوله حضرت علی رضی الله عنه ته ورته ووی وی لاړه شه او بابا له دې غلامان چا رالیږلي دي او وینځئ نو یو غلام مریت یې وغواړه دا راله چې راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې نو عائشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس بابا مې څه شو وی بار مېلمانه دی هغوی سره ناست دا حیاناک او واپس لاړه نبی علیہ السلام مبارک چې کور ته راننوت عائشې صدیقې ورته الوی فاطمه راغلی نو زر نبی علیہ السلام ورکړله وی مونږ لاستو حضرت علی رضی الله عنه فرمای او دې کې نبی علیہ السلام مبارک راننوت وی مونږ پاسېدو وی چې کېره نه به پاسې وی زما او د فاطمې په منځ کې کېناست او یې خپه مبارکه یې راوږده کړه وی د نبی علیہ السلام خپه زما د خېټې سره وجنګېدل وی تپوس کوي چې فاطمې ولې راغلې وی خیر وی هغه حیاناک وغږ ونه وی ما ورته وی چې د الله رسول دا ما درلېږلی و څه له دې رالېږلی ما دې له درلېږلی وه چې دا میچن تاوی په خپلو لاسو نو په لاسونو کې غوټې پیدا شوي دا ځینې غوټې شوي او دا مشک د اوبو په خپله راوړي ځکه زه خو تا سره ناست یم یا د جهاد میدان ته ځم خدمت کوم د جهاد د مجاهدینو ستاسو نو دا مشک اوبه راوړي نو هغه پړې دې سینې ته اچولي نو دا هغه پړي داغونه په دې سینه د پاسه پراته دي او بل دا دی چې جارو په خپله وایي نو اکثر جامې هم د خاورو د دوړې شي او منکر صاحب یو تولی ده هغه هم د سرمنې یو سرمن ده نو د شپې په ما فاطمه سملو او دروازې بیا استه په هغې دانه معنا چې وګیا پیچي نو زه خبر شوم چې تاسو له څه غلامان او میران راغلي دي نو ما فاطمه درولېږله چې دا ته به یو وینځه یا یو غلام ورکړې نو په دې به لږ اسانتیا راشي میچن به ورسره تاوي اوبه مو به وله راوړي د کور خدمت به ورسره کوي جارو به وله وایي اوس داسې لور چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې پناه محبت دی ورسره قسم دی چې کله به پیغمبر علیه السلام په سفر ته او په خپلو خپلوانو به ګرځېده نو آخر کې به فاطمې له ورغی او چې د سفر نه به راغی نو لومبې به فاطمې رضی الله عنها کره ورته خپل کور ته به وروستو ته فاطمې رضی الله عنها کره مخکې ته دومره یې مینه او دومره محبت او اسم په اولاد خلک خفه کېږي نن چې دا موږ څومره لالې مردارې کوو خو دې بچولی کړو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي فاطمې بېشک وینځې شته او غلامان هم شته راغلي دي لیکن د بدر یتیمانان ستانه زیات محتاجه دي چې بدر کې کم خلک مړي دي د هغوی بچي پاتې دي نو دغه وینځې او دا غلامان بچی هغې له ورکوم او تا ته یو ښه شی ونه ښیم د وینځې او د غلام نه یو ښه بابا راته وښایه که نه وی چې کله سملې 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایا دا تعالی د غلام او د خادم نه ډېر بهتر دی اوس که د غلام او خادم درکم په هغې به ته خوشحاله شي ډېره به پې خوشحاله شي چې کار روزګار کې درته اساني پیدا کېږي خو چې دا کم کلمات مې درته ووي دا دې ولوستل د دې چې د قیامت پر ورځ الله کم اجر او ثواب درکوي د دې غلام او د وینځې نه به په هغې هلته ډېره زیاته خوشحاله شي وایه اوس د آخرت خوشحالي دې خوښه ده او که د دنیا دې خوښه ده وی نه بابا د آخرت خوشحالي مې خوښه ده ګوره نبی علیہ السلام مبارک دومره د انصاف پیغمبر دومره انصافدار
وی 3 کرته الحمد سبحان الله او 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر وایا 100 کرته پوره شو. د مارونو دا خامخا وایي. دا هغه کلمات دي چې نبی علیہ السلام خپل مبارک نیازبینې لور ته ښودل. او یو روایت کې راځي چې کله منځو کې د مانځه نه پس دا وایا، د مانځه نه پس 3 کرته سبحان الله یاد به می کنه، او 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر، او یا 3 کرته الله اکبر کو یو ځل پکې لا اله الا الله دا ور سره ویل شي نو بهتره خبره. بس چپ شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیمار، دا اخیری بیمارتیا چې کله د نبی علیہ السلام مبارک، نو فاطمه رضی الله عنها ته پوښتنه راغله. نو دغه وخت کې نبی علیہ السلام ډیر زیات په تکلیف کې، د بیماری تکلیف. نو دا یو کړه بابا، ای زما د بابا تکلیف او درد. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته مسکی شو، وی فاطمه د نن پس بری په بابا درد او تکلیف نه، دا اخیری تکلیف دی. مطلب دا چې وفات کېده نبی علیہ السلام په دغه ورځ. نو چې کله نبی علیہ السلام د دې خفګان ته وکته ځان ته رانږدې کړه، نو غوږ کې ورته پټه خبره وکړه. نو دا په ژړا شو. نو بیا ورته اشاره وکړه. نو چې بیا رانږدې شوه نو بیا ورته په غوږ کې بله پټه خبره وکړه. نو دا په خندا په خوشحاله شو. نو حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها دې تپوس وکړه، وایي زه خو ستا مور یم، میره مور یم، او زما در باندې د موروالی حق دی. هغه موروالی حق درته وړاندې کومه چې ما ته الو وایي چې نبي علیہ السلام مبارک درته څه ووایي. یو ځل دې وژړل او بیا دې وخندل. وایي د پیغمبر علیه السلام راز د هغه په ژوند کې نه فاش کړو. نو چې کله نبي علیہ السلام مبارک وفات شو، بخاری شریف کې حدیث دی، نو بیا ته تپوس وکړو، وایي ما ته شابه هغه الو وایي، وایي اوس یې درته وایم. وی کله چې نبی علیہ السلام زه په لومبي ځل ځان ته رانږدې کړم، وایي ما ته وی فاطمې په دې بیمارۍ کې زه مرم، ما ته الله تعالی داسې نښې او نښانې ښولې دي چې زه به مرم. نو د پلار جدایي ډېره ګرانې ماله جړا راله او مې جړل. نو وایي چې د ما جړا ته وکتل نو بیا ځان ته رانږدې کړم چې فاطمې جاړمه، زما په خاندان کې د ټولو نه لومبی به را سره ستا ملاقات کېږي. نو یې خوشحاله شو او مې خندل چې زه ټیک ته که لږه جدایي زما د پلار او زما په منځ کې راشي، و انشاءالله چې زر به ورپسې مړه شم خپل پلار سره به میلاو شم. واقعي د نبی علیہ السلام هغه پیشنګویي خدای پاک رښتونې کړه. د نبی علیہ السلام د وفات نه 6 میاشتې پس دا وفات شو. او چې کله د دواړو جهان مبارک سردار وفات شو، الله اکبر، چې دا څومره خفه وه، ځکه بې پناه محبت او مینه وه، دومره خفه وه. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. وی په ما داسې مصیبتونه رالل، داسې د مصیبتونو تور ګټان دا را باندې را پرېوتل. که دا د مصیبتونو دا تور ګټان په دې ورځو راوغورځېږي نو دا انور به ختم شي او دا ورځې به په شپو بدلې شي. او چې نبی علیہ السلام مبارک دفن کو نو دا بار ولاړه وه. دې د هغه چارو د بیلچو هغه اوازونه اورېدل. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي، وایي چې موږ نبی علیہ السلام مبارک دفن کړ، نو د ما په اوږه باندې سسکور او بیلچي را روانم، نو فاطمې رضی الله عنها په لاره کې ولاړه وه. وی کلکه یې د مټه ونیوم، ودرېږه انسه، بس وی ودرېدم. وی دیم جړل، وی ما هم جړل ځکه په نبی علیہ السلام مبارک هم دفن کړ. وی ما ته وی تا له ډېر خوند درکو چې د ما په بابا دې خاوره اچولې، تا له حیا نه راتله چې د ما پلار دې خاورو کې خښو. داسې جړل. خفګان اسم د اولاد په پلار باندې وي، او بیا چې پلار د رسول الله مبارک پشان پلار او لور د حضرت فاطمه رضی الله عنها پشان لور، تا له حیا نه راتله، تا له خوند درکړه چې د ما پلار باندې دې خاوره اچولې. غږ مې ونه کړ. 6 میاشتې پس وفات شوه. او څنګه وفات شو؟ عجیبه مبارک انسانو. یو خادمه وی ما ته وی چې ما له اوبه راکړه زه غسل کوم، بیماره وه. وی ما وله اوبه راوړې ویې لمبل. وی بیا ما ته وی چې د کټ په دې منځ کې د کوټې د کور په دې منځ کې راته بستره واچوه. وی غسل یې وی د کور په منځ کې مې ورته بستره واچوله. وی راله په هغه بستره سملاسته او یې قبلې ته یې مخ کړی او یو لاس یې په دې وجود د پاسه خور که او بل لاس یې د دې غوږ لاندې کېښود او یې سملاسته او ساعت یې ووتل. داسې عجیبه بختور انسان. او دا نه باپرده و باحیا، دومره باحیا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته د خپل پلار مخ ته به نه شو کتلی. حالانکه صحابه فرمایي چا چې عایشه صدیق فاطمه رضی الله عنها لیدلې ده، وی د نبی علیہ السلام خبرې د پیغمبر علیہ السلام د خبرو په شان ته وي.
چال د ګرځېدو یې د هغه په شان دی او ناست یې د هغه په شان دی ولاړه د هغه په شان ګرځېدل د نبي علیه السلام په شان شکل مبارک د نبي علیه السلام په شان. نو چې کله دا وفات کېده نو دی یو وصیت وکړ یاره ډېره انتهایي با حیا او با پرده حیادار وی چې کله زه مړه شم او زما کټ وړی دا د جنازې دا ډولۍ نی دا زمونږ د زنانو د پاسه چې د جنازې دا کم شی پروتي دا ډولۍ دا د دې وصیتو دا په حبشه کې یو بیبي لیدې وه حضرت زینب هغې په حبشه کې دا لیدې وه یاره وی دا خو به ډېره بده وی ما ته خو دا ښه نه ښکاري چې ښځه په کټ کې پرته یو د پاسه پې څادر پروت او جنازې وړي هغې ورته وی په حبشه کې ما داسې شي لیدلي نو دې وصیت وکړه وی ښه نو زما په جنازه به خامخا د کجورو څانګې ږدی او څادر به زما د وجود نه اوچت ږدی دومره د خپل مړي حیا کوله. او یو روایت کې راځي چې کله د قیامت روز شي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها روانه نو د غیبي اواز به وشي چې ای د محشر خلکو مخونه بل طرف ته واړوئ د نبي علیه السلام کشره لور با حیا او با پرده فاطمه جنت ته داخلي دا د هغې د حیا او د هغه پردې صله ده چې رب العالمین یې ورکوي. او په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی فاطمه سیدة نساء اهل الجنه د جنتیانو د ښځو سرداره ده دومره حیا او پرده تر ننه پورې د هغې د قبر پته نه لګي. څوک وایي د بقي په مقبره کې دفن ده څوک وایي دار عقیل ورته وایي په دار عقیل کې دفن ده او څوک وایي چې په خپل کور کې دا دفن شوې ده خپل کور کې قبر دی هغې کې ښخه ده په قبر کې اختلاف دی دومره با پرده ښځه حضرت علي رضی الله عنه په خپله قبر ته ښکته کړې او د دې په جون حضرت علي رضی الله عنه بل واده نه دی کړی. یو ځل د ابوجهل خاندان سلا وکړه موږ علي صاحب له خپله لور ورکوو مسلمانه شوې وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر شو فوراً په منبر کېناست بنو مغیره د ابوجهل خاندانو وی هغوی دا اراده کړې ده چې علي له لور ورکوي د فاطمې د پاسه وی هېڅ چرې داسې نشي کېدی ولې ځکه چې زه یېرېږم حدیث کې راځي چې هسې نه فاطمه په خپل دین کې په فتنه کې واقع نشي ځکه د بنو خپل منځ کې خامخا جګړې راځي نو چې جګړې راځي نو فاطمه ورته دا ونه وایي چې ته خو د ابوجهل لورې د کافر لورې نو چې ورته ووایي نو ممکن ده چې بیا ورته هغه ښځه د فاطمې ته د پلار متعلق پیغور ورکړي نو پلار خو یې پیغمبر یم نو لویه لانجه به جوړه شي نو فاطمې له به بن نه ګورئ چې دا مړه شي بیا د علي صاحب بل واده کوي ولې د بنو یو بل سره جګړې او اکثر یو بل ته پلار یادوي نو هسې نه فاطمې د خولې نه غوسه ونه ځي او ورته بیا ما یاد نه کړي نو د دې نه به لوی نقصان او فتنه به جوړه شي. فاطمه چې ده بزغة مني زمانه د غوښې یو ټوټه ده ګورئ د غوښې ټوکړه ده ومن اغضبها فقد اغضبني چې دا چا خفه کړه دا دې شوه لکه چې دی په خپله خفه کړې. اولاد هم وله رب العالمین ښکلی اولاد ورکړه 3 زامن د فاطمې رضی الله عنها پیدا شوي یو نوم حسنو دی مشر دی د بل نوم حسینو او د بل نوم محسن دی په ماشوموالي کې مړ شوی دی او 2 لوڼه وي یو زینب یو ام کلثوم دا د هغې اولادو. او نن چې په دنیا کې څومره دا سیدان د نبی علیه السلام نسب خور دی دا د حضرت حسن او د حضرت حسین اولاد دی په دنیا کې چې څوم بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه اولاد دی دا سادات چې ورته وایي سید خاندان چې ورته وایي دا د نبی علیه السلام اولاد دي خو د فاطمې رضی الله عنها په واسطه باندې. نو حیا او پرده پکې ډېره زیاته وه او د هغې حیا او د پردې صله به رب العالمین د قیامت په ورځ ورکوي. د مارونو یو ټکې د ما یاد وساتئ چې الله د انسان په حیا ډېر خوشحالېږي او الله د انسان په بې حیایۍ او بې پردګۍ ور ډېر زیات غوسه کېږي. یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د انسان هر قسمه ګناه به برداشت کړي په دنیا کې که د یاره ګناه کوي برداشت به کړي خو چې کله انسان کې بې حیایي راشي نو دا ګناه بالکل نشي برداشت کول. دا چې څومره عذابونه او د الله قهرونه را روان دي قسم دې دا ګورې زمونږ د بې حیایۍ نتیجه ده. الله دې مو حیا نصیبه کړي. تاسو وګورئ د زلزلې دا د خود الله قهر او غضب دی. قهر او غضب نور څه ته وایي؟ زلزله راغله او د زلزلې نه پس چې خلک د کورونو نه بار ته راووتل نو د پاسه پې ګلی او باران وشو هلته پې زلزله راغله دې خوا پې ګلی او باران وشو دا د الله قهر او غضب نه دی؟
الله خی ګوره مسلمان ویښ شه بیدار شه د رمضان میاشت را روانه ده ما پکې راضي کو زما عبادت وکړه ګوره سم شه او که نه سمېږي نو داسې هم کولی شم چې دا ځمکه به د لو جوړه قمر صد به له بېغمه کوم اوس که لږ غوندې زلزله را شي څه دی خیال دی دا دنیا به رب العالمین روانه کړي او که به نه او څومره په سوونو زلزلې په هغه علاقه کې اوس هم را روانې دي بچ خبره نه ده دومره کورونه دو کې خصوصا د دغه زلزلې والو دپاره پروردګاره دغه کم مسلمانان چې به د زلزله کې شهیدان دي پروردګاره ته د احد او د بدر شهداو سره ملګري کې رب العالمین چې کم پکې زخمیان دي الله تعالی شفا ورکړي رب العالمین د خپل قهر او د غضب نه غي مو ساتي مونږ هم دې وساتي اخر وخت دې الله د په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد